بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم د سلسله نن شپږم درس دی او مخکې د دې خبرې ذکر تیر شو چې په عربو کې د شرک ابتدا څنګه وشوه. د خزاعنه او په عربو کې شرک بیا داسې حالت ته ورسېد چې د هر طرف ته د بدامنۍ دوره شوه او د خزاعو اقتدار په مکه کې بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیکونو کې قصی ابن کلاب نوم دی. هغه راغه قریش بنو کنانه د قبیله راوځي کړي او خزاعی د مکی نو وستل. په مکه کې د دغه قصی ابن کلاب سرداری شروع شو. هغه قصی ابن کلاب چې د مکی مشر شو. اوس په دغه زمانه او د دین ډیر مخکې په ټیم کې د عربو مرکزی ځای چې هغه د هغه ځای معیشت په ټول عرب کې د ټولو نه خو غورو او د هغه حکومت په دې نور علاقو باندې مضبوطو. هغه د یمن علاقه، د یمن د ځایونو د ډیر زیات زرخیز ځایومو او تجارتی مرکزو، د دې عربو تجارتی مرکزو. په دغه علاقه باندې چې بکم بادشاہ و نو دا هغه لقب تبع لقبو او یو بادشاہ به کېدې تیر شوی دی چې هغه ډیر په تاریخ کې په ښه ذکر سره یادېږي. اسعد نومیو ابو کریب. دا د دې یمن بادشاہ دی شو چې دا سړی د تجارتم شوقین او سیر او سیاحتم شوقین او ګرځېدو به زیات. نو یو ځل د تیرېدل شیو په مدینه باندې. په دغه وخت کې د مدینې نوم مدینه نه و، یثرب و. په یثرب باندې تیر شو په هغه وخت او د تلو مخې ته په دې ځای کې د زوی پاتې شو او هغه زوی چونکې د بادشاهۍ خوی و پکې ورانکار نو د دې یثرب د اوسیدونکو خلقو د لاسه هغه قتل شو. په یثرب کې څوک اوسېدل؟ اوس او خزرج. دا داسې دوه قبیلې وې د عربو ډېر زیات جنګیالیانو. یو بل سره به هر ټایم په جنګ کې، که چېرته د یو بل سره به جنګ نه وای، په خپل په منځ کې په دننه په قبیله کې به هم جنګونه کول. نو دا سړی د دې تبع د اسعد د زوی د دې د لاسه قتل شو او دې چې کله په واپسۍ کې راغی نو د سره خو لښکر به ګرځېدو نو د په دې سره جنګ شروع د دې سره په جنګ شو. نو په دې مدینه کې یهود اوسېدل. یهود دلته ډېر شو د دې وجې نه چې یهودو ته دا خبره پته وه چې دا مدینه چې ده نو دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د هجرت ځای دی. دې ته به نبي علیه الصلاۃ والسلام په آخري زمانه کې ابو ته هجرت کوي. نو دې په دې غرض باندې یهود دلته جمع شو چې مونږ به دغه نبی یا غرض یې پکې یو دا و چې دلته به مونږ زمونږ کې به دا نبی راشي، زمونږ په دې قبیله کې به نبی راشي، یا دا غرض و چې دلته نبی راشي نو مونږ به د هغه
ملګرتیا وکړو چې کله بیا نبی راغی د دوی په قبیله کې نو او د دوی په شان خبرې نه کولې د دوی نه جدا خبرې کولې نو بیا خبره ونه منله بیا د هغې نه وروسته شو نو په دې یهودو کې یو دوه علما هغه په ده پسې رالو په دې تبع پسې اسعد پسې او ده ته یې وی دا ځای چې دی نو دا مقدس ځای دی او غوره ځای دی د دې خلقو سره ته جنګېږه مو که جنګېږې نو ته به ماتې وخورې او خراب به شي نو د دیو نه خلار شه نو هغه د دې کسانو دا خبره په هغه باندې ښه ولګېده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې بعضې روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې د تپوس هم وکړو او په دغه وخت کې وې دې سړي بیا ایمان هم راوړو که زه چېرته ومه په هغې وخت کې نو زه به بیا ایمان راوړم او زه اوس نه هم منمه دا سړی بیا په لاره باندې د یو بلې قبیلې د لمسون په وجه باندې بل چا سره یې جنګ و نو هغوی ورته ویل تا ته مونږ داسې یو ځای ښیو چې هغه زیات د فایدې ځای دی مال او دولت پکې هم سیوا دی هغه ځای د هر قسم خلق ورته راځي هغې ځای باندې حمله وکړه مکه یې ورته ښوله مکه کې ویې داسې ځای دی چې هغه په هغې کې د هر قسم سره زره مال او دولت پکې شته موجود دي نو په هغې ځای باندې لاړ شه نو دقه د دغې کسانو د دغې علماو د لاسه د یهودو د علماو د لاسه دی د دغې نه هم بچ شو هغوی ورته ووی چې دا ځای چې دی نو دا خو بیت الله دی کعبه ده او دا د الله کور دی او په دې باندې حمله چې دی نو دا تا تباه کولی شي نو ده داسې کار وکړو هغه ته یې داسې کار وکړه که ته ځې خامخا نو لاړ شه هلته حج وکړه عمره وکړه د هغې ځای طواف وکړه او هلته عبادت وکړه نو د ځان سره د دغې مدینې نه دوه کسان علما د دغې یهودو نه روان کړي په دې نیت باندې چې زه به بوځم خپل ځای ته او هلته به هم خلق د بت پرستۍ نه راوباسم او په دې یهودیت باندې به راشي نو دغې کسانو بهرحال ده چې راغی او طواف یې وکړو عمره یې وکړه نو په دغې وخت کې تر دغې وخته پورې لا چېرته په خانه کعبه باندې به دا غلاف نه و د ټولو نه اولنی دا سړی دی اسعد حمیري ابو کریب چې ده په خانه کعبه باندې غلاف غوړولی دی هغې د غلاف انتظام یې وکړو او د هغې ځای نه چې کله بیا واپس شو هغه خپلې علاقې ته راغی یمن ته راغی او یمن والا خبر شو دې سړي خو دین بدل کړی دی نو هغوی بیا پرېښودو نه هغوی نه پرېښودو تا خو د پلار نیکه دین دې پرېښودو که نه د پلار نیکه طریقه دې پرېښوده ستا پلار ته د خپل پلار نه ښه پوهېدې او ستا د خپل نیکه نه ښه پوهېدې چې ته د هغوی لار پرېښوده او اوس په نوې لار باندې روان شو هغه ورته د دغې علماو په ذریعه باندې ورته دعوت ورکو او خبره ورته واضح کړی دا زمونږ کوم مخکنۍ طریقه چې ونه دا خبره صحیح نه وه دا غلطه وه او اوس چې دا کسان کم خبره کوي نو دا غوره خبره ده او دا صحیح خبره ده په دغه زمانه کې دغه د یهودو دینو اگر چې هغه محرف و په هغې کې تبدیلیانې خلقو کړې وې خو دین اسلام چې دی نو په هغې وخت کې هم دغه و نو دغې خلقو په هغې کې هم دغه د جادو او د شرک دا مرض پروت و د هغې ځای چې کوم جادوګرانو او کاهنانو نو د هغوی د مقابلې یو خاص طریقه وه د دوو کسانو چې به کله مناظره او مقابله به کېده نو یو خاص طریقه یې وه یو غر و په هغې غر کې دغه و آتش فشا و اور چې راولي هغه ځای و پکې چې کومو کسانو دوو به مقابله او دوه کسان به هلته لاړو هغې ځای ته به لاړو نو چې هلته به ولاړو چې کوم سړی په حقه دی نو دی به بچ شي او چې کوم سړی په حق نه دی نو به هغه پسې به اور راوځي او به هلاک شي لکه څنګه چې د مخکنو د قربانو حالات قرباني چې قبلېده نو دوی وي دغه شان به کار وکړو چې دواړه به دغه مناظره وکړو د هغه علما هغه عالمان یې ځان سره روان کړو او هغه جادوګرانو سره شو چې هغوی هلته خواله لاړو جادوګران په تېښته شو جادوګران په شا شو هغه خلکو ته یې ولې نو هغوی ویل دلته مونږ نه شو سارېدی بهرحال
په قوم باندې خبره واضحه شوه د جادوګرانو دا خبره خرابه ده د مشرکانو دا خبره غلطه ده او د دې سړي دا خبره ده صحیح ده نو دغه کسان هغه مغلوب شو او تبع اصحاب ابو قریب شونه د قشان بیا په خپل ځای باندې بادشاہ پاتې شو او خلق د دینی يهودیت او د موسی علیه السلام د شریعت تابع جوړ شو سو وخت پس اسعد فوت شو او دنه ورستو د زوی حسان ابن اسعد دا بادشاہ شو دغه بادشاہ په زمانه کې د بعض وزیرانو شرارت کو او د ضرور ولمساو دې کارو کا چې په څه طریقه باندې دا سړی قتل کا کله ته نور څوک نشي رسیدي نور عام سړی ته نشي رسیدي هر ټیم سره حفاظت شته هر ټیم دې د خپل ځان خیال ساتي او سړی چې دینه دغه تراشی کیږي چې د خالصي او تاسو ګارو کته د ضروري نو تاسو استاد لپاره خو روک ټوک نشته نو ته په لاټ ته څه چلو کا دا سړی قتل کا په دغه وزیرانو کې یو وزیر دي شو چې هغه دا کار چرته ونه کی هغه وزیر ولدي چې دا خبره مشوره ورکړه دې کار نه ځان ساتي د دې کار طرف ته مزه خو هغه بیا هم هغه نور کسان په سیوا او د هغه مشوره په تیز وا نو دی یو وزیر ته دا یو لیکلی درکوم دا لیکلی چې دینه دا چرته ځان لوګوره او ته زما خبره معلومه شي نه دا لیکلی ځان سره کې خو دغه پړاوی نه کړو او یو ځلې موقع مندجو هغه خپل لوري قتل کو دا غي نو ورسو دی بادشاہ شو او چې بادشاہ شو نو مسله بیدار اعلی چې دی با و د کېده بنش او به ختم شو خوب نه ورتلو نو سوخ دغه شان خبره تیرې دا جادوګران او کاهنان راجم کو داسې چل شوی زب خوب بالکل نشته چې چل وکوم ناغي وته دا خبره وکړه خپل لور قتل کړی دی او د دې په وجه باندې طالب اوس خوب نه درځي ته به د قشانی نو دې سړي دې کارو کو په لاره شو سره اوس کو چې ما سو قتل څنګه چې ما خپل لور قتل کړی دی نو کومه د سو ګذريږي اوس ما سو قتل کی نو هغه ټول وزیران چې ته دا مشوره ورکړه ټول وزیران قتل کړو چې ته دا مشوره ورکړو چې دا سړی قتل کړ د خپل لور قتل کا هغه ټول وزیران وژل هغه بل چې کم چا ول د خې مشوره ورکړه هغه موجود هغه ته ګوره ما خپل خبره پوره کړو او ما ته پوه کړې او تا خبره نه ده منلې تا څنګه پوه کړې مې تا کاغذ راخلا پای کاغذ کې ته لیکلو ګوره کودا رور دی وژنه بیا به آرام نه بیا به ته آرام نشي کولای بیا به ته به آرام شي خوب بنه درځي بیا ناغي سړي دي ځان په دې باندې اخلاص کو او دغه سړی جو عمر ابن اسعد دې سوخ ژوندیو خو دې پاتې نشو دغه شان دغه خپل درد او دغه بیماری په وجه باندې هلاک شو د دین ورستو بیا سوخ دي سوا چې بغیر بادشاہ نه علاقه شری ده او افراط افریوا څوک په حکومت کول والنو بیا یو ناکاره سره دغه علاقه لهیعه ینوف نومو ذو شناثر باندې مشهورو هغه ډیر ناکاره خلق د معاشري را جمع کړو بدکاره او ظالمان او دغه په ذریعہ باندې په زور باندې حکومت واغست هغه ځای حکومتي په زور باندې واغست په زور باندې حاکم شو په دغه یمن باندې د ډیر ناکاره سړیو او په دې کې هغه د قوم لوط والا مرزو نو د خپل حکومت نورستو د شکارو کو چې کم کسان دغه مخکنی بادشاہ د خاندان کسانو داغه په اولاد کې راتلو هغه کسان ټول داوی د پاره داسې ترتیب جوړ کړو چې په خپل ځای کې یو دنګ کوټه جوړ کړو پای کې په کوټې کې یو کړکۍ جوړ کړو ماته چې یو کس به بدغه شاهي خاندان کې به یو کس چې داغه نه بده د خطر او هغه به راوستو او هغه به د خپل هوس نه جوړوله او بیا به سحر ټول خلقو ته
کړکۍ کې دا خبره کوله او د دې خبرې نخې به ورته خوي چې ما خو داسې کار وکړو. دې دپاره چې دا خلق د دې خلقو په دې نظر کې سپک شي چې چېرته د دې ملګرتیا څوک ونه کړي زمانه څوک بادشاهي وانه. نو په دغې شاهي خاندان کې یو هلک و ذونواس نومې و. هغه ذونواس هلک هغه ډېر زیات یو خو دا ده چې نر سړی و، نر کس و. دویم دا د شکل نه خوبصورت هم و، ښکلي شکل والا. نو د هغه ته چې کله د خپل ځان پته ولګي چې اوس زما نمبر پکې راځي، نو هغه داسې کار وکړو چې د ځان سره یې په پیزار کې پټ خنجر یخه په پیزار کې د ځان سره د مخکې نه خنجر پټ کړه. چې کله دا سړی تېرېدو په هغې چوکیدارانو باندې تلاشي ملاشي اخیستلی شو، نو د سره خو ونه موندی شو او د سره خو و. چې کله دی هغې کمرې ته لاړ نو ذونواس ولګېد، هغه خنجر یې راواخیستو، د سړي نه یې سر کټ کړو، ړومبی قتل کو په هغې باندې ووهوی په خېټه کې، او د هغې نه وروسته یې د سر کټ کو او سر یې وله راوړو په هغې کړکۍ کې کېښود. په هغې کړکۍ کې سر کېښود او چاته یې څه ویلي نه دي. ځان یې راوباسو په څه طریقه باندې. هغه خلق هغه کسان چې به دې څوک چې به داسې راغلی و دې کمرې ته او کمرې نه به راووتو، نو بیا به پورې خلقو خاندل راخاندل او دې ته هم دغه شان راووتو، خلقو پورې خاندل. جو ده ورته په خبرو په جواب کې ورته وایي تاسو به زر پته ولګي، زر به پوه شئ چې څه وشو، چې څه شوي دي د هغې نه به زر پوه شئ، زر به پرې خبر شئ. سهار خلق راپاڅېدو، په کړکۍ کې د لهیعه سر پروت و. بیا به ده پسې ډېر ګرځېدو خو دی چا موندی نه دی. بیا د دغې سړي ملګرتیا شروع شوه. خلقو ته پته ولګېده چې دا انتهایي زیات نر سړی دی. خلق د ده سره راجمع شو او د دغې ناکاره خلقو نه هغه حکومت دوباره واخیست. ذونواس دغه شان حکومت کاو او په دغه زمانه کې د دیو چې کومه د کم دین پسې روان وو، د یهودیانو مولانو پسې، هغه مولان په هغوی کې هم جادو هغه راغی، د جادو اتباع هغوی هم شروع کړه. جادوګر دې سړي سره یو دغه شان کس و چې هغه جادوګر و. هغه جادوګر چې کله څه وخت وشو او دغه جادوګر بوډا شو، نو دې ذونواس ته یې ویې د ما خو اوس پته نه لګي، ته اوس داسې کار وکړه چې یو ماشوم څوک وګوره، یو هلک وګوره چې هغه ته زه د خپله پوهه ورکړم، چې د خپل علم ورته وښیم چې بیا ستا په کار راځي، زما نه وروستو بیا ستا په کار راځي. نو دې سړي یو کس یو ماشوم ورسره ملګری کړو. دغه ماشوم چې دی دی چې به کله تېرېدم په دغه وخت کې د عیسی علیه السلام بعثت شوی او د عیسایت د هغې نه وروستو د تورات نه وروستو انجیل راغلی دنیا ته او د انجیل شریعت وس نافذ العمل نوی اسلام وسو د عیسی علیه السلام د منونکو سره و. نو دغه خلق په مختلفو ځایونو کې به په پټه پټه اوسېدل، ځکه یهود د دې ډېر غټ دښمنان وو، یهودو به ورسره ډېره دښمني کوله. نو دغه یو کس داسې و چې په دغه ځای کې اوسېدو، هغه د دین عیسوي د عیسی علیه السلام په دین پسې هغه روان و او د هغې راهب و. دا ماشوم چې دی به کله کله په دغه لار تېرېدو په دغې راهب باندې، نو دغه خبرې به اورېدې، دغه خبرې بیخي لګېدې. نو دی به د سره کله کله ایثار شو، لږ ساعت به ایثار شو ته، بیا به جادوګر له لاړ. څه وخت داسې تېرېدو نه جادوګر چې دی به لیټ راغی، ناوخته به یې وکړو، جادوګر به د سړی دا هلک به بیا وخو. نو زه دې راهب ته ګیله وکړه، وي دې سړی زما بیا یې وخېږي، څه چل وکړم؟ هغه ورته داسې کار کوه چې کله ته د جادوګر ته لاړ شي، نو هلته وایه چې زه د کور والو سره مشروف وم، ځکه ته خو د مخکې نه د کور والو سره وې که نه، بیا چې راتلې نو دلته لږ ایثار شوې، نو ته وایې چې ما د کور والو سره وخت تېر کړو، او چې کله د کور ته راځې واپسو او زما سره ایثار شي او کور والا نه تپوس وکړي، نو هغه ته جادوګر سره مصروف وم. په دې اعتبار په داسې وخت تېرېدو، دې ماشوم یو ځل وي په دې شش و پنج کې دی چې کم سړی زیات په حقه باندې دی، د جادوګر دا خبره په حقه ده او که نه د دې راهب دا خبره په حقه ده. یو ځل وي په لاره تېرېدو، په لاره کې یو ناکاره او خطرناک ځناور ولاړ دی چې خلق ټول
د هغې نه یریدلي دي خلک اخوا دې خوا تقدیري څوک په هغې لاره تللی نه شي لاره ټوله بنده کړې ده نو دې ماشوم په زړه کې سوچ وکړو او دا خبره دا دعا یې وکړه یا الله چې په دې دواړو کې کم یو سړی په حقه باندې نو ماته یې وښایه او کاڼې راواغستو او که یا الله که د راهب دا خبره رښتونی نو ته دا ځناور هلاک کړي په هغې کاڼې باندې چې ځناور وویشتو هغه ځناور هلاک شو نو دې سړي ته پته ولګي چې دا سړی په حقه باندې او داسې ناشنا کار د په لاس باندې وشو راهب ته خبره وکړه راهب ورته وایي دا اوس تا ته چې کومه خبره میلاو شوه تا ته چې کوم مقام مرتبه میلاو شوه نو دا اوس به په تا باندې ازمیښت راځي وګورئ که چېرته د باندې ازمیښت راغی نو زما خبره چاته ونه کړي ما چاته ونه ښایي نو دغه شان خبره تېرېده دا سړی مشهور شو ماشوم مشهور شو د ده په لاس باندې به ډېر شي مریضان ښه کېدل مریضان به له لرې لرې راتلو او زه به د الله ته دعا کوله هغوی ته به وي دا زه نه کومه الله نه ستاسو دپاره غواړم الله زمونږ رب دی او الله یې درته سموي نو دا سړی مشهور شو د بادشاه یو وزیر و چې هغه ړوند شوی و هغه ته خبره پته ولګېده سړی داسې یو سړی شته چې دم کوي او هغه هر یو مرض پې سمیږي نو دا وزیر وله راغی او هغه وزیر ته د دې خبرې تقاضا وکړه هغه ته زه نشم کولی خو زمونږ رب دی زمونږ الله زه به هغه ته دعا کوم او تا ته به شفا در هغه ته دعا وکړه او هغه سړی صحیح شو بله ورځ چې بادشاه ولیدو سړی خو صحیح شوی دا څنګه هغه زه خپل رب صحیح کړم ستا رب زما نه سوا بل رب څوک دی هغه زمانه کې که هر څومره په مخکنو دینونو باندې موجود و خو ځان ته به یې رب وي ځان ته به یې خدای وي زما نه سوا بل چا ته رب وایه ته او بل څوک منې هغه ته الله زمونږ رب دی او هغه ما ته صحت را نصیب کړی دا خبره د چا وکړه دا یو ماشوم و دی چې هغه زما دم وکړو ما ته دعا وکړه او زه زما ته دې خبرې دعوت راوړ هغه ماشوم کوم ځای دی نو هغه ته ښوونه اجراوی نیو او خبره پې سوا شوه تیزه شوه نو ماشوم یې وښو ماشوم چې راو دا خو هغه سړی دی د جادوګر سره جو د جادوګر نه جو ښه ته دومره زیات جادو زده کو چې اوس لکه ړانده هم سمی داسې جادو دې زده کړی هغه دا جادو نه دی دا خو زما د رب حکم دی زما د رب کار دی زه خو صرف خلقو ته دعا کوم او زما رب یې سمی او دا خبره ته چا وښوله وی داسې یو نیک سړی و هغه سړی کوم ځای دی د ځای نه خو نو دا سړی هم دغه شان راونیو او د چې هم کله برداشت نه کړی شوه نو هغه راهب یې وښو راهب هم راغی راهب او وزیر دواړه قتل کړی شو د بادشاه په دربار کې ځکه هغوی د خپل دین نه اورېدل دې ماشوم ته یې ته واوړه ځکه په ده باندې خو محنت شو دی خو یې جادوګر سره ډېر وخت ایثار کړی او دی خو دغه شان نه دغه کوي ته واوړه د دې خبرې نه خو هغه خبره ونه منله هغه وایي زه نه اوړمه نو بیا یې کسانو ته حکم وکړو یو څو کسان یې ورسره ملګري دا سړی بوځئ غره ته یې بره سر ته وخېژوئ که خبره یې ومنله نو واپس یې راولئ او که خبره یې نه منله د غره نه یې راورغړوئ نه چې لاړ غره ته وختل ماشوم بیا دعا وکړه الله دې نه ما بچ کړي نو هغه کسان په غره باندې زلزله راغله هغه کسان ټول الله پاک هلاک کړو او دا سړی بچ شو سړی چې بچ شو نو دغه شان راغی واپس بادشاه دربار ته څنګه بچ شوې زه خپل الله بچ کړم خپل رب بچ کړم دوباره ورسره کسان ملګري کړو دوباره دی اوس د سمندر منځ ته بوځئ خو بیا خبره یې ومنله خو بیا خو راوری خو خبره نه مني هلته یې وغورځوئ اوبو ته دغه شان بیا وشوه د الله په حکم سره هغه کسان هلاک شو او دا ماشوم دوباره بچ شو او راغی وی تا سره به چل کوم هغوی زه د چل خیمه که ما وژل غواړې نو زه د چل خیمه ټول خلق راجمع که ټولو خلقو ته آواز وکړه ټول خلق راجمع که او چې کله زما قتلول غواړی نو زما د دې ترکش نه به یو غشی راواخلی او چې دغه غشی ولي نو لومبی به داسې ووایي چې بسم الله رب هذا الغلام هغه الله په نوم باندې چې د دې غلام د دې هلک رب دی نو دغه شان یې وکړه او ماشومو په هغه باندې غشی ولګېد او هغه شهید شو دا
د لوی مقصد د پاره دا قرباني و دا غي ماشوم او په دې سره دې ناکام شي نه دی سره مړ شو مړ کېدو کې د مسلمان په مړ کېدو کې د مسلمانانو ناکامي نه ده د مسلمان ناکامي ده چې مړ شي او بغیر ایمان نه مړ شي چې بغیر د ایمان نه لاړ شي نو الو ناکامي ده نو چې کله د الله د دین د پاره وفات شي د الله د دین د پاره قتل کړی شي دا لوی د دین بل غټه کامیابی نشته خلکو چې کله خبر اوري د مهاجر اوري دا ټول خلک مسلمانان شو زونواز نور خبره جوړ شو وزیرانو دې دا خبره الټه شو مونږ یو سړی نه تنګو اوس را بس ټول مسلمانان شو وځي کارو کې دې ټول لپاره خندق وکنه بای کې ورونه بلکې تیز ورونه بلکې چې کم یو سړی د دین نه راوړي نو هغه پرې دی او چې کم نه راوړي هغه وته ولای ټول خلق کم چې مؤمنانو ایمان راوړ هغه ټول خلقي خندق تو وشتل تر دې پورې چې په حدیث کې دا یو زنانه سرازي چې هغه زنانه وی لګو خپنیول شو دغه ماشوم ته وی صبر کوا او خپنیول کېږم او الله رب العزت با مقام درکړي دا هغه ماشوم په وجه باندې هغه هم هغه ورته ټوپ دلته دا واقعا وشو یو سړی پکې وېدي شو چې هغه بچو په دې مؤمنانو کې هغه وتښتېدو په رومبه شام ته لاړو د شام کې د بادشاہ جون هغه عیسایت اختیار کړو هغه ته د مدد درخواست وکړو هغه ډیر زیات خفه شو په دې خبره باندې خدا وسې نه لرو چې د زونواز سره مقابله وکړي هغه دی ولېګو حبشې ته حبشه غټ بادشاہاتو د حبشي بادشاہ لقب و نجاشي په زمانه کې چې اریو بادشاہ وو نجاشي دا هغه لقب دا هغه نجاشي نه دی کوم چې نبی علی السلام په زمانه کې دا غینه مخکنه دی نو دغه نجاشي د کارو کو دوه کسانې د لخر سرداران جوړ کړو او د یمن باندې د حمله لپاره ولېګل هغه دوه کسان یو بګه مشر سردارو اریات او یو ابرها د پسیو دا دواړه چیرالو د زونواس نه بادشاہي واغسته زونواس قتل کو یا په خپل باندې غزان قتل کو وبو کې او یا دې کسانو قتل کو او دا غین ورستو اریات په دې علاقه باندې بادشاہي شروع کړه خو دا اریات چې و دا ډیر زیات ظالم سره ډیر زیات ظالمو او د زیات خيار نه و د په مقابله کې ابرها زیات خيارو او دنه زیات قوي او طاقتمن نه و د اریات په هغه باندې تکړو نو دا کسان دا دواړه په دې ځای کې وو او اریات با انتهایی ظلمونه کول دریمه حصہ نارینه ټول قتل کړو دا ځای چې څومره نارینه پای کې دریمه حصہ نارینه ټول قتل او ډیر شي زنانه هغه وینځ کړي او ډیر شي ماشومان هغه د سنجاشي ته ولېګلو سې په خپل باندې د ظلمونو ښکار کړو دا ابرها چې د بده په وکاو دا خبره صحیح نه ده ډیر زیات ظلم کوي او په دې سره به زمونږ دا حکومت ونه چلیږي دې دواړو به په دې خبره باندې ډلې جوړې شوې ډلې ابرها سره ځان له ملګري ولګېد د اریات سره ځان له ملګري ولګېد دې دواړو ډلو یو بل سره جنگ شروع شو ابرها ته ورځې شکار کو دواړه ولې نور خلق ولې وژني دواړه به یو ځای مقابله وکړو یو په یو چې وګټل چې هغه به مخ پاتې شي بل به ختم شي نو خدا اریات هغه ته په توجه زه خو په د باندې قوي ما هغه تیار شو دی خبره او ابرها دا چالاکی وکړه چې یو سړی په جاړو کې پټ کړه خپل یو ملګری په جاړو کې پټ کړه ګوچر ته تولی ویني چې هغه زما باندې غالبيږي نو بیا به ته په غشي باندې سړی ولی چې زه بچم نو د دوړو مقابله شروع شو اریات پړومبي او گزار کې د مخ ولو دي سي ایمانز باندې دي سي کټ په دې وجه باندې وتا دی ابرها ته الاشرم ویلې کېدو بوډه دې کټ کړی شو نو دا ابرها هغه سړی چې کم ناسو هغه په اریات باندې گزار وکړ اریات مړ شو ابرها پاتې شو ابرها د لخر انتظام واغستو په دې ځای باندې حکومت شروع نجاشي ته چې کله خبر ورسید چې اریات قتل کړی دی ابرها او زه په خپل باندې حکومت شروع کړی دی نو نجاشي ته ډیر زیاته غوسه وشو
غوسه ولا او دې په دې خبره باندې قسم وکړو چې زه به د یمن په خاوره باندې ګرځم او د دې یمن خاورې ته به ځم او د دې ابرهه په سر باندې وګرځم او لښکر یې تیاراو د حملې لپاره. ابرهه د چې خبر راورسېده هغه خو د دې مقابلې طاقت نه لرو، ډېر شي ډالۍ، ډېر شي غلامان او ډېر شي خبرې مال او دولت څه چې ورسره وو هغه د نجاشي په خدمت کې ولېږل او هغه ته ویې ستا په دې کې څه دي، خو اریات هم ستا ګورنر او زه به هم ستا ګورنر یم، هغه هم ستا دپاره حکومت کوه، زه به هم ستا دپاره حکومت کوم او زه به ستا دپاره زیات ښه حکومت کوم او کوم چې دا قسم خوړلی دی د هغې علاج زما سره شته، هغه قسم به دې هم پوره شي. قسم علاج یې داسې کار وکړو چې خپل سر یې وخوری، خپل سر هغه وخته ټول راواغستو، هغه په یو څیز کې ورکړو او د یمن خاوره یې راواغسته، په یو لوښي کې د یمن خاوره ورکړه. دا خاوره ځان ته کېده او په دې باندې د پاسه زما دا وخته کېده او په دې باندې د پاسه وګرځه، ستا قسم به هم پوره شي، زما د سر د پاسه به وګرځې. نو هغه سړی په دې خبره باندې قایله کړو او ابرهه څه وخت و دا ځای د ډېر مالدار ځای و او ډېر زرخیز ځای و. د ابرهه بادشاهي ډېره زیاته هغه په کامیابۍ روانه وه. نو ابرهه د دې خپل بادشاه د خوشحالولو دپاره او نور د خلقو د مکې ته د تلو نه د منع کولو دپاره یو عبادت خانه جوړه کړه. زه دلته یو داسې عبادت خانه جوړم، بیا به خلق مکې ته نه ځي، یا به صرف دلته راځي، دې ځای کې به عبادت کوي. نو هغه کله عبادتګاه چې جوړه کړه خپله، په دې یمن کې ډېر شي عرب هم د مکې خلق پکې هم هغه به هم دلته اوسېدل. دغه شان د مکې کم جرهم جونه هم د دې یمن نه تلي، د یمن نه په دغه ځای کې په مکه کې به اوسېدل. نو دغه خلقو چې کله دا خبره واورېده او دغه عبادتګاه په باره کې خبره واورېده، نو دې خلقو ته ډېره زیاته غوسه ورغله چې دا دې زمونږ د هغې عبادتګاه مقابله کوي، په هغې باندې دوی ننګ وکړو او دې سړي په دغه خلقو باندې پابندي ولګوله، نن نه وروسته به یو سړی هم حج دپاره دغه ته نه ځي، مکې ته به نه ځي، که څوک راځي دلته به راځي. نو دغه د بنو کنانه څه خلق وو، هغوی لاړو او دې خلقو چې ولیدل نو هغه خو چې دا جو عرب هم دلته رالو، دا د مکې والا خلق هم دلته، یمن والا هم عرب وو، خو چې دا مکې والا خلق هم دلته راغی نو هغوی به خوشحاله وو. او دې خلقو ځان دپاره نور څه پروګرام جوړ کړی چې د دې عبادتګاه به مونږ بېعزتي کوو. د هغې بېعزتي په څه باندې وکړه چې کله څوک نه وو د چا مخې ته نه ودي نو ګندګي وکړه او هغه ګندګي په دیوالونو میلونو پورې ومږله. چې کله ابرهه خبر شو، ابرهه ته دا خبره ورسېده، نو ابرهه وی د دې بېعزتۍ به زه اوس بدل په دې صورت کې اخلم چې ستاسو کوم عبادتګاه چې دا به نړوم. او نجاشي ته خبره ولېږله او نجاشي د ده د مدد دپاره د هغې زمانې د ټولو نه ناکاره او خطرناکه وسله چې وه د اتیانو لښکر، اتیان یې ورته راولېږل، 14 اتیان، او په هغې کې یو غټ اتي چې هغه د هغې اتیانو سردار و، هغه به د هغه نه به د هغه پسې به دا نور اتیان تلو. نو دا بیا د ابرهه هغه د کله چې هغه په خانه کعبه باندې حمله کوي او د عام الفیل کومه واقعه ده د هغې ذکر به بیا انشاءالله راځي. سبحانک اللهم وبحمدک.